ستاسو لور په کور ده؟ هو په کور ده. ته ورته څه وایي؟ نن موږ دواړو په یو ځای سبق وه، یو نشاپ ومې. سم دا راځه نن وځه. بچیا په پام سره سبق ووایه او بس سبق کوي. سمه ده؟ جی مورجانې، موږ دواړه په ګډه ډېر ښه سبق وایو. هو مورجانې موږ سبق وایو. دوی دا دروازه ولې بنده کړې ده؟ مورې، موږ سبق وایو، مه راګوره. سمه ده، ژر راوځئ بهر او دروازه خلاصه کړئ. سمه ده نشاپ ومې، زه اوس ځه. مورې ما سبق ووایه، ډېره ګرمي ده، زه ځم چې لمبام. تا خو همدا اوس لمبا کړې وه، بیا ځې؟ ته خو اوس د باندې راغلی وې، بیا ځې؟ تا ته دومره خولې ولې درغلې دي؟ نه مورې هیڅ خبره نشته، بس ګرمي ده ځکه خولې راته راغلې دي. نه داسې هیڅ خبره نشته، دا د ګرمۍ په وجه خولې راته راغلې دي. زه به دې معلومات وکړم. زه به د هغې پلار سلاغي مخکې غواړم یو ځل د دوی کوټه وګورم. ما پرېږده چې دننه وګورم څه دي. نه مورې دننه هیڅ نشته، مه ځه. نه زه دا مخ ښکاره کوم او بیا ځم. دا څه دي؟ دا خو بې حیایي ده. نیمه ډوډۍ هم کافي ده. ته خو پیسې نه ګټې او نه کار روزګار کې دی. سمه ده، له نن وروسته به زه پر چا بوج نشم. बातों को तेरी हम भुला ना सके زه کور پرېږدم چې کامیاب شم نو بیا به بیرته راشم. زویا چیرته یې؟ ښه شوه چې لاړ. زه یې ګورم. کار مې په کار دی. له نن څخه کار شروع کړه. مننه، زه به ډېره خواري کوم. مالکه زه غواړم ډېر لوی سړی شم. زما یو ملګری شته، زه تا هغې ته لیږم. مننه استاده، څه کار کولی شي؟ زه به ډېره خواري کوم، ما ته ډېرې پیسې ګټل دي. سمه ده، له نن څخه به ته دلته کار کوې. دا څه چل وشو؟ مالکه ودرېږئ، مه تښتئ، یو انسان مو وواهه. سړیا ته ټوله ورځ ټیک ټاک ګورې، څه کار ولې نه کوي؟ زیبا ته هر وخت راشي او ما ته خبرې کوي. ټیک ده ښځې، زه ځم مزدورۍ ته. یا الله ته مې جانانه ته خیر پېښ کړې. فروټ واخلې، تازه تازه فروټ. مننه. فروټ واخلې، فروټ. او زیبا دا پتا څه وشول؟ زیبا